السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د افغانستان شلوریزه لیګ یو ځل بیا پیلیږي. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا هم EPL T20 د کمیټې غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ د غوره ترسروي په موخه د اړونده موظفي کمیټې د غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه چې پکې پر ټولو اړوندو موضوعاتو خبرې وسوې. د یادولو وړ ده چې د افغانستان EPL لیګ لومړی پړاو په 2013 کال کې د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي وګټل. د هغه څخه وروسته بیا څو ځلې د دې اعلان وسو خو تر اوسه پر بیا نه دی ترسره شوی. بنگلاديش د افغانستان سره یوه ټیسټ لوبه لغوه کوي. ټاکل شوی و چې سږ کال افغانستان بنگلاديش ته د سفر پر مهال د یاد هیواد سره 3 ورځنۍ 3 شلوریزې او 2 ټیسټ لوبې وکړي. خو د بنگلاديش کرکټ بورډ د یوه مسؤل جلال یونس د څرګندونو له مخې شاید د 2 ټیسټ سیالیو څخه یوه وسي یوه لغوه سي. د نوموړي په وینا په جون جولای میاشت کې دوی ډیر مصروف لوبیز مهالویش لري. افغانستان هم په دغه وخت کې د بنگلاديش ترڅنګ د سریلانکا او هند سره په لوبو خبرې کړې دي. شاید دواړو کرکټ بورډونو په ګډه دا پریکړه کړې وي تر څو په یو ورځنیو لوبو تمرکز وکړي او 500 ورځې نړیوال جام ته په ښه توګه تیاری ونیسي. افغان کرکټ بورډ منډیپ سینګ د فیزیو تراپسټ او راجیش چوهان د فزیکي تکړښت د روزونکو په توګه وګمارل. دوی به د توپخنې او توپچونې له روزونکي عمران فرحت او رانا نوید الحسن ترڅنګ د ملي لوبډلې او کورني کرکټ د لوبغاړو د هر اړخیزې روزنې او درملنې په برخه کې کار وکوي. نوین الحق نن یو ځل بیا په IPL کې ډیر زبردست ښایسته بالینګ ترسره کړ. د بنګلور خلاف په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې. 3 مهم لوبغاړي وسوځول. نوین الحق په دې وروستۍ کې په IPL کې ډیر ښه ځلیږي. نن پیچ یو ځل بیا د سپین بالینګ دپاره جوړو سپینران ډیر ښه کې وځلیدل. د سپینرانو ترڅنګ نوین الحق هم خپل استعداد ښکاره کړ، خپله وړتیا ښکاره کړ. نړۍ ته یې دا ثابته کړه چې دی په هر پیچ باندې د هر بیټسمین خلاف ښه بالینګ ترسره کولی سي. نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه یقینا زبردسته بهترینه توپچونه ترسره کړه. نوین خپل د بالینګ کمال ښکاره کړ، خپلې ورایټیانې استعمال کړې. د نړۍ په سطحه زبردسته توپوهونکو ته هم د منډو جوړولو موقع ورنه کړه. د بنګلور سره وکټ ډیر وي او ورونه کم او هر لوبغاړي کوشش کوي چې شاټ وهي خو پر نوین الحق باندې نه بریالی کېدل. نوین په IPL کې په 4 لوبو کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. ډیر ښه روان دی د بریا په هیله. په لومړۍ او دویمه لوبه کې په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړي دي. په دویمه لوبه کې 1 وکټ ترلاسه کړې ده. په درېیمه او څلورمه لوبه کې په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړي دي. 3 وکټې ترلاسه کړي دي چې ډیر ښه روان دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.